د یو تعویض دپاره 10 میله مزل کومه د هغه بر کلي ملا سره یاري کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، عربستان مومند د کیمرامین اسد الله هجران سره تاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده، موږ د ضلع مومند نه کم شاعران چې په منظر عام باندې راغلي دي هغوی پسې هم ګرځو، او کم چې شاعري کوي او خپله شاعري پټه ده هغوی پسې هم ګرځو. څو موږ ته غاړه ږدي، موږ بار بار هغوی ته دا وینا کوو چې یاره تاسو موږ سره راشئ، موږ سره پروګرامونه وکړئ، او چې خلکو ته پته ولګي چې مومندو کې څومره ټالنټ دی. نو په دغه وجه باندې نن خو چې موږ سره کوم هستي ناسته ده، دوی خو خپل یو پهچان جوړ کړی دی او دوی سره خبرې اترې څه خبرې د یې کمپیر زه کولی شم یا نه شم کولی، د دوی ډېر خدمات دي. نو موږ سره نن مېلمه دی تبسم مومند. په همدغه نظریه باندې موږ راوستی دی چې دا شاعري کوي او موږ چې دوی اواز هم خلکو ته موږ ورورسوو په بله ډیوه پیج باندې یوټیوب چینل باندې. نو تبسم مومند صاحب، سلامونه مې قبول کړئ، او تاسو زموږ ناظرینو سره او مینوالو سره، خپلو مینوالو ناظرینو سره خپل تعارف هم وکړئ. تاسو خاص هم خلک پیژنئ، خو زموږ په پیج باندې به هم تاسو هم خلک وپیژنئ او دې نه به هم خبر شي دوی څومره شاعري کوي او څومره وخت نه شاعري کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه، مهرباني. عربستان مومند صاحب، ډیره زیاته شکریا تاسو ادا کوم، ځکه چې د بلې ډیوي چې کم پیج دی او کمې هلې ځلې دي، یقیني خبره ده چې زه دا ګورم او بغیر لالچه یو شاعر را پیدا کول، یو شاعر له ورتلل. ډیر شاعران د مومندو چې کومو هغه ستاسو د دې پیج په ذریعه باندې خلکو ته په سکرین باندې راغلل او په سلګونو په زرګونو مسافر وکتل. ډیره زیات داد در کوم، ډیره زیات حوصله در کومه. دا ډیره یو ښایسته هله ځله ده کومه چې تاسو شروع کړې ده. زما خو تبسم مومند نوم دی، خپل نوم چې کوم زما دی هغه محافظ محمد دی، د سنګر د ادبي کلي ته چې ادبي چې کوم کلی دی د هغې سره تعلق لرم. زموږ چې کوم ترونه دي هغه ټوله یو علمي ادبي او روحاني کورنۍ ده. مولانا عبدالمنان طالب سنګر صاحب چې زموږ کوم د شعر و شاعرۍ د ادب یو غر دی، د هغه زموږ تره دی نظیر احمد تراب صاحب چې کومه دی چې د هغوی د ادب دپاره خدمات د چا نه پټ نه دي. په زرګونو روبیانې، چاربیتې، غزلې داسې که موږ وګورو زموږ په سنګر کلي کې حاجي عبدالکریم صاحب دی چې د چاربیتې یو ښه مشهور نوم دی. داسې یو شمېر نور شاعران هم شته دي، خو سنګر کلی چې کومه دی هغه د ادب یو ځانګو ده، یو ځانګړی مقام لري. په دغه کې هم زیږون کړی دی او دغه صحافتي هلې ځلې چې کومه دي هغه هم دغه مینوالو مسافرو ته چې کومه دي هغه په سکرین باندې راځي. نو بس دغه یو هله ځله ده او یو سفر دی روان دی. تاسو تبسم مومند صاحب د څومره وخت نه شاعري کوئ او ستاسو په شاعرۍ کې کم صنف زیات ښکاري، لکه رومانوي دی، انقلابي دی، پیټریاټیزم دی، کم یو دی؟ عربستان صاحب ډېر ښایسته کوېسچن دی. 12 سال د 12 کالو عمر کې ما شاعري شروع کړې وه، او شاعري چې کومه دی دا یو قدرتي فن دی چې الله پاک یې چاله ورکړي. زما خوښ خو چې شاعري هغه به هر یو غزل به م خوښي او غزل باندې لیکل هم کړي دي، خو کم چې دی هغه زما نظم خوښ دی. نظم او په نظم کې یو معرا نظمي، یو آزاد نظمي. نو چې کم نظمونه دي په نظمونو کې آزاد هم لیکلی دی، معرا هم لیکلی دی. نو په نظم مې خوښ دی، او تقریبا چې د اوسه پورې چې کم دي زما د تشې پاڼې په نوم باندې یو کتاب چاپ دی، د هغې سره د جنون چغه زما دویم کتاب چاپ دی. 15 ایډیشنه د تشه پاڼو چاپ شولو، او دویم ایډیشن د جنون د چغې چاپ دی. په ځمکه ستوري ما د لکه څنګه چې تاسو دغه هله ځله کړې وه، دغه شاعران ورک شاعران چې را پیدا کوئ، په 13 شاعرانو باندې په ځمکه ستوري یو کتاب ما چاپ کو، هغه هم په 4م ځل دا چاپ کیږي.
ډېر شاعرانو انتخاب پکې موږ وکړو په هغې لمن کمیټي سازه کړې وه چې د هغه شاعرانو کوم چې د سکرین نه اوټ دي کوم چې ښه لیکي نو په هغې کې د 15 شاعران چې کومه دي هغه نوجوانان او 15 چې کومه دي هغه سینیر هغه شاعران موږ سکرین ته راوستل دغه کتاب هم چاپ کو د 10 شاعرانو او دغه زمونږ لسو جلدو کې اراده ده 300 شاعران هغه د خیبر پښتونخوا د لرې او برې پښتونخوا د هغې موږ انتخاب کو لګۍ دغه هلې ځلې دي روانې دي ښه دومره کتابونو پته خو ماته نه وه ناظرین تاسو به ګواه اوسئ د چې کوم کتابونه چاپ کړي دي کې به یو کتاب دوی موږ ته ډالۍ کوي خامخا د دې پروګرامونو تاسو به ګواهان یاست دې کې به دې باره کې تاسو د واده به موږ سره پوره کوئ د خیره څخه بالکل جی تاسو چې کومې هلې ځلې دي زموږ چې تاسو موږ زړه غواړئ موږ یې درکوو صحیح ده دا چې څومره کتابونه دوی چاپ کړي دوی ته به یو ایډیشن ماله راکوي د خیره سره اوس خلک انتظار کوي او دوی انتظار بالکل نشي کوي مسافر څومره وړي زموږ پروګرام د خیره سره وایي ته څه خبرې چې د چا سره یاري کومه ته څه خبرې چې د چا سره یاري کومه یو ستا غمونه بل د تا سره یاري کومه او د یو تعویض دپاره 10 میله مزل کومه د یو تعویض دپاره 10 میله مزل کومه د هغه بر کلي ملا سره یاري کومه نو زه وایم چې ته ویل نو زه به دا ووایم چې دا یو غزل دی او روماني غزل دی مسافر دی زغه دی چې د انقلاب شی نه وغه انقلاب وختلی دی امن راغلی دی کمزوري بس نه دغه رومانوي ده نو زه به دا ووایم چې دا یو غزل دی روماني غزل دی بیا به وروسته لګي مرکز هم شروع ده چې په کورو په شرابو که په بنګو کې نشه ده په کورو په شرابو که په بنګو کې نشه ده که نه په دغه څو دانې لونګو کې نشه ده او رباب که په ستار که په شپیلۍ کې به نشه وي رباب که په ستار که په شپیلۍ کې به نشه وي که نه د مطرب ګوتو او آهنګو کې نشه ده او محفل خمار دی که دا سترګې شرابي دي محفل خمار دی که دا سترګې شرابي دي ته وګوره که نه د بنګړو شرنګو کې نشه ده او دا هسې نوم بدنام دی که څه چل پکې ضرور دی دا هسې نوم بدنام دی که څه چل پکې ضرور دی که نه په دې تورمخو په بدرنګو کې نشه ده او وفا په کم کې ډېره او جفا په کم کې ډېره وفا په کم کې ډېره او جفا په کم کې ډېره په سپینو که په تورو غنم رنګو کې نشه ده وفا په کم کې ډېره او جفا په کم کې ډېره په سپینو که په تورو غنم رنګو کې نشه ده او رنجو کې که کجلو که خالونو کې د ډېره رنجو کې که کجلو که خالونو کې د ډېره دا ستا په تبسم که په اترنګو کې نشه ده ډېر ښه بل هم دغسې یو رومانوي کلام زموږ مسافر ورونو ته موږ دا ډېر پروګرامونه نورزاده صاحب موږ وشي ډالۍ کوو مسافرو ته ځکه چې هغوی خپل وطن خلک سیکي بیا په داسې ماحول کې سیکي نو څه خوشحالېږي زموږ دا پروګرامونه هسې مسافرو ته ډالۍ دي نو بس موږ ته څومره رومانوي کلامونه ویلی شي نو ښه به روماني مې دا خو یو نظم دی زه به دا ووایم چې دغه مسافرو ته ډالۍ شي عبادت خو مزدوري دی عبادت خو مزدوري ده د جنت دپاره کومه عبادت خو مزدوري ده د جنت دپاره کومه د دوزخ نه زه ویرېږم ویم ما ورګزار نه کي زه د حورو د خاطره دلته نه ګورم تا ته زه د حورو د خاطره دلته نه ګورم تا ته ویم ګناه ده دا ګناه ده بل طرف ته شم حیرانه د انسان غوښې خوړل شي د شرابو په نشه کې ورته ډمې په ګډاوي د شرابو په نشه کې ورته ډمې په ګډاوي په اخر کې جنتي شي په اخر کې جنتي شي د تقدیر په سوچ کې لاړ شم زه په یو دوه کې حیران شم ویم دې ته تقدیر وایي یو شیبه سر په زرنګون شم زر مې دا سوچ په زړګي شي زه ویم چپ شغلی کینه که ملا درنه خبر شو زه یم چپ شغلی کینه که ملا درنه خبر شو نو په هغه دم کافرې بیا په کاڼو به سنګسار شي هسې نه چرته بدار شي ستا واړه بچي دي ګورې مړه به شي د ولوږې ستا واړه بچي دي ګورې مړه به شي د لوږې بیا واده ستا شي رایاده چې د لوږې نه څوک نه مري بیا د ځان سره په جنګ شم قلندر شم ملنګ شم بیا د ځان سره په جنګ شم قلندر شم ملنګ شم یو صحرا په لورې لاړ شم د یو غره لمن کې کینم سر کړم ښکته په ګریوان کې تخیل کې لاړ شم تخیل کې لاړ شم بره زه په چغو په ژړا شم یم دا کوم امتحان دی دا په څه کې شم راګیره په سلګو ژړا کړي په سلګو ژړا کړم دې کې یو کس رانږدې کړم د سینې سره یې جوخ کړم
دی کې یو کس را نږدې کړم د سینې سره یې جوخ کړم یو سکون راته میلاو شو ما نه هر څه شلو هیره ته خبرې چې دا څوک ته خبرې چې دا څوک دا مې پیرو دا مرشدو دا مې پیرو دا مرشدو ډېر نو بس دوه کلامونه خو نشي خلاصېدلی خو چې درې او یا څلور خو خامخا یې تللې او د کې اکثر ماته په ملګرو ما چې په سټیج ویل ستا د کور والا نه ډخه نه دی ما لکه کور والا نه مې ډخه دی ظالمانو خو د شاعر مثال خو وایي شاعر خو سترګې د قوم که نه او څومره چې هغه تخیل ته مې بیا خپل غلط مې ویلې په خپل شعر کې که نه چې زه منمه چې سنت دی زه منم چې عبادت دی وایي انسان به مکمل شي بس ایمان به مکمل شي د عابد د عبادت نه صحبت ښه دی ولې اخیر ولی اخیر ولی د عبد د عبادت نه مولا به ترې پیدا شي ښکلا به ترې پیدا شي محقق ثمره د د ژوند یو فلسفه ده بغیر دینه ګورې نشي دا خبره درته کومه د ادم نه تر دې دمه ابتدای کړې هوا ده خو زما فلسفه بله زه پاګلیم او کروغیم بس د دار سر ته ختل دي بس په زوره خودکشي ده ورځ د بلې ورځې سخته بیا به تیر عمر سجاړې بیا به ټول عمر خفی بیا به ټول عمر کړېږي د 15 منټو له خونده ځان به ټول عمر په بند کړي بس خواري کول دي غلامي ده بس که څوک پې پیږي Thank you.